که څوک د اسلام خو پیغمبر ته سپکاوی وکړي او توبه ونه باسي د وژلو مستحق او که توبه وباسي 6 کاله زندان به تېروي. د افغانستان په قانون کې 14 نوې مادې راغلي دي. زه غواړم په دې ویډیو کې ټولې در سره شریکې کړم. نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او اکاونټ در سره سبسکرایب کړئ تر څو چې زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو در ورسیږي. اول څوک چې حیوانات یا مرغان جنګوي 15 میاشتې به زندان ته ځي. دوهم څوک چې بر نه حق خپله سیاسره یا ښځه ووهي هغه 15 ورځې زندان ته ځي. که چېرته استاد خپل شاګرد ووهي نو له دندې به منفی کېږي او وسله خرڅوونکی به 1 کال زندان ته ځي او قماربازان به 4 میاشتې زندان ته ځي او د بدن د غړو خرڅوونکو لپاره 1 کال زندان ټاکل شوی ده او له عادت کوونکي ته 2 کاله زندان او که عادت نه پرېښودو سره اعدام ته هم خبره رسیږي. او په دروغو شهیدي ورکوونکو ته 4 تورې ټاکل شوي دي او رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه 2 کاله زندان ته تللی شي او واسطه شوی انسان 6 میاشتې جیل ته تللی شي او د مواد مخدره خرڅوونکو ته یوازې 15 کاله زندان ټاکل شوی ده او انساني اختطاف کوونکو ته یوازې 10 کاله زندان په نظر کې نیول شوی ده چې هغوی به 10 کاله زندان ته ځي او روژه خوړونکي ته 10 دورې او 2 میاشتې زندان په نظر کې نیول شوی ده. خو قسمت دلته ښه ده چې لوی اختر ته بیرته ازادېږي او که یو مسلمان ورور بل مسلمان ته د کافر خبیث یا فاسق خطاب وکړي نو 4 دورې به وهل کېږي. او 14مه ماده دا ده که څوک د اسلام خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړي او توبه ونه باسي د هغه قتل واجب یعنې اعدام کېږي او که توبه وباسي 6 کاله زندان ته تللی شي. او له بل طرفه جعلي لاسلیک کوونکي څوک چې د بل لپاره جعلي لاسلیک کوي 3 کاله زندان ته تللی شي. او د نشهیي توکو قاچاقبر ته له 1 څخه تر 7 کلو پورې زندان شته ده او نڅاګر او تماشه کوونکو ته 2 میاشتې زندان په نظر کې نیول شوی ده. او له نامحرمو سره جنسي اړیکې لمس کول، لاس ورکول، غېږه ورکول 1 کال زندان په نظر کې نیول شوی ده. او کوم بدعتي چې بدعت خپروي یعنې غلط کارونه کوي او غلط فلمونه خپروي 10 کاله زندان ته تللی شي. نو اوس ملګرو ستاسو وار ده خپل نظرونه په کومنټ کې ولیکئ. که دا رقم ښې ویډیوګانې غواړئ نو زموږ اکاونټ سره فالو کړئ تر څو چې زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي.